د نن ورځې تازه او مهم خبر کابل کې بیا داسې کومه پیښه وشوه چې افغانان یې ډېر خفه کړه. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي نن سهار د دې ښار په 5 موضع کې د چاودنې په پایله کې 3 تنه ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران رسنیو ته استولې خبرپاڼه کې ویلي چې چاودنه دیوان بیګي سیمه کې د ملکیانو په یو کاسټر موټر شوې ده. خبرپاڼه کې زیاته شوې چې چاودېدونکي توکي د سړک غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو. وروسته کې کابل کې نږدې هره ورځ د چاودنو خبر ورکول کیږي چې درنه مرجوب له هم لري. 2 ورځې وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دننه یو جومات کې چاودنه وشوه چې اوس نړیوال مطبوعات وایي ځانمرګی برید و. دې برید کې نږدې 4 تنه وژل شوي وو. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. که تاسو کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.